درې مهم او تازه خبرونه د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته راغلاست وایمه. اول خبر، ارګ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د حکومت رهبري غونډې کې د کرنټین نوې طرحه منظور شوې ده. خبرپاڼه کې راغلي چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د کابینې د پریکړې په تعقیب د کرونا ویروس د مخنیوي لارو چارو او د کار د تنظیم مرحله واله طرحه وړاندې کړې ده. دانش ویلي د دغه طرحې موخه په لنډ منځ او د اوږدمهاله کې د کرونا له امله د پیدا شوي ستونزو مدیریت، د مبتلا د کېدو د کچې راکمول او د روغتیایي خدماتونو او د مرکزونو د ظرفیت لوړول دي. که څه هم خبرپاڼه کې د کرنټین نوې طرحه کې د کار تنظیم په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیاته شوې ده چې یاده طرحه منظور شوې ده او پریکړه شوې ده چې د دویم مرستیال سرور دانش به جزئیات له ټولو هیوادوالو سره شریک او حکومت به ژر عملي کړي. دوهم خبر، ارکیبا خبر سرچینې وایي چې ډیر ژر به د ولسمشر غني د تازه فرمان په اساس د دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو کمیشنران او د کابل په ګډون د ټولو ولایتونو د دفترونو رئیسان او لوړې فیصدي مامورین له دندې ګوښه او یوازې په ټولو مرکزونو کې او ولایتونو کې د دفترونو کې به 10% مامورین پرېښودل شي چې اکثریت به د خدماتي او لوجستیکي تخنیکي وسایلو ساتونکي مامورین وي. سرچینه وایي د دې پریکړې مهم لامل د ټاکنیزو کمیسیونونو بې اصلاح کول په موخه د ولسمشر غني او عبدالله تازه هوکړه او د بودیجې نشتوالی ده. سرچینه وایي دغه وړاندیز د کمیسیونونو بهرنیو ملاتړ کوونکو د مالي وزارتونو سره په همغږي ولسمشر ته کړې ده او ویلي دي چې که راتلونکي 3 کاله هیڅ د ټاکنیزو کمیسیونونه هم ونه لرو ستونزه به نه وي. دریم خبر، د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح د یو فیسبوکي پیغام له لارې پر هیوادوالو غږ کړی چې کرونا جدي ونیسي او د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته پام وکړي. صالح دغه راز ویلي چې د خپلې کورنۍ سم نیمغړي او د دفتر ګڼ همکاران یې همدې وروستیو کې د کرونا وبا نیولې دي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو یې راسره تر پایه ولیدله. که چېرته خواږه نظرونه لرئ نو تاسو هم کولی شئ چې زموږ سره شریک کړئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما درسره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړمه.